سلامونه ملګرو، تاسو د ورور سید سالار یم ملګرو. شارجه سجه علاقه ده، دلته راغلی یم. په دې بارګینونو باندې ګرځېدم نو ومې کتل دلته ډېر ارزان ګاډي دي. نو ما چې دا هم د خپلو مینوالو سره د دې ګاډو د قیمتونو درته لیکیم. راسره ډېر محترم مطیع الله ولاړ دی، دوی نه به د دې ګاډو متعلق تپوسونه کوو. مطیع الله رو ته راشه د دې ګاډو متعلق کول خو سالار ټي وي. ها مطلب دا اوس په 13,500 باندې دا یو ګاډی دی. دا چې تاسو نیلامي کوئ نو د دې لپاره به دا لکه سټارټینګ د دې دا قیمت دی. نو که بیا پې هر څومره بولي وخته نو هغې مطابق به دا ګاډی خرڅېږي. دا ورکوټې ګاډی 13,500 سټارټ شوی دی. همدغه شان د هر یو ګاډي په شا باندې دوی خپل ډیټیل لیکلی وي که نه، چېرې دا ګاډی په څو دی. او دغه شان دا اوس دا یو ګاډی دی، دې د پاسې لیکلی دي 18,500 کې دا ګاډی دی. دا ګاډی تاسو ته ښکاري. نو په دې باندې چې هر څومره بولي وخته ډېر ښکلې ګاډي مې پکې ولیده. دا مرسډیز دی. ها د دې ګاډو متعلق لږ شانتې ریکارډینګ هم کوو د مینوالو دپاره. چېرې دا اوس کوم یو ګاډی ولاړ دی؟ دا خو اوس ولاړ دی، ګوره بینس ولاړ دی، مرسډیز E300 سټینګ پرایس مې ګورئ. ها د دې اوس څومره سټارټینګ قیمت یې څومره دی؟ صحیح. او دا مرسډیز دی. داسې یو ګاډی راته وښایي چې کم نه کم قیمت لري. او نه دا اکسیډنټ شوي دی که ولې ده؟ دا به ځان له بیا جوړی. ملګرو تاسو کتی شئ دغه ګاډي دي، هر قسمه ګاډي پکې ملاویږي او ډېر په ارزان قیمت کې. دې کې بیا لږ شانتې کار وي، لکه اوس دا یو ګاډی دی، د بوتاړې سره والی دی. نو د دې وجې نه دا ارزاني دلته بیا نیلام کېږي که نه. په خیر هلې وروره ته راځه که نه وروره. اوس دا کوم یو ګاډی دی؟ اکارډ هونډا اکارډ. دا ګاډی تاسو کتی شئ. دا 2018 ماډل هونډا اکارډ سپورټس کار. د دې سټارټینګ قیمت 2600 روپۍ دی. 26,000 26,500 دی. او دا بیا لکه کم نه کم بیټ 500 دی. لکه مثال خبره مینوالو که زه بولي کوم نو دا اوس 26,500 دی، نو زه به 27,000 ووایم. 500 به نور بیټ لکه کم از کم بیټ 500 دی. صحیح. او د دې د کاغذ څه حساب وي؟ لکه کاغذونه خو دلته دوی سره تیار پراته وي، یا که نه وي تاسو به ورځ کوو چې راشه بس مثال 2 ورځې پس راشه، یا ورځ به درته یادې کړي هغې له راشه خپل کاغذونه بس دا کمپني ورکوي. صحیح. تاسې راځئ اوس څو ګاډي به نور وګورو. هر قسمه کرولا ده. مطلب دا ګاډی 26,500. دا ګاډی دی چې 29,500. دا کم یو دی وروره؟ صحیح. لکه دا اوس 21,000 باندې دی. دې د څه وایي؟ کیمري. نو دا چې زه لکه دا اوس 15 ماډل یې روغ وي که نه، دا د څو پیسو وي دلته؟ مطلب صرف دا لږ کار پکې دی که نه؟ دا بانټ یې خراب شوي که نه؟ نور شاته خو برابر دی که نه؟ صرف دا یو لږ
دغه شان دا یو ګاډی مطلب ټولو نه ارزان ګاډي پکې تاسو سره کم یو دی دا ارزان به لږ وګورو دا خو بالکل جوړ دي که دا اوس 11,000 روپو والا ګاډی دی خو دې کې څه خراب دي او نوم یې سناټا دی سناټا او دا ورکوټي ګاډي دا په 9,500 باندې دې ته پاکستان کې خو زما په خیال چې دا سویفټ په نمونه کې دی تقریبا چې سویفټ دی 9,500 ټولو کې به دا پکې ارزاني زما په خیال او دا یو دا کیا کې دا کیا په څو دی 15 ماډل او دا کوم یو دی د دې څومره پرایس دی دا په 12,500 کې د دې صرف او صرف دا معمولی شان دی دا تاسو ته ښکاري ګاډي کولاو دی دا وګورئ دا خو ډېر ارزان ګاډي دی دننه نم ټیک دی دې د ایربیګ دی لري دا اوس صحیح دی ملګرو دا ګاډي درته ښیم په ده کې چې څوک پکې ناست وي ولاړ وي په دغه بره چت کې او د بولۍ اواز کوي که نه چې یاره په دا ګاډي دومره قیمت دی چې دې کې کله دا ګاډي کې دا لیټ کله شین شي که نه دې مطلب دا چې دا ګاډي فاینل شو خرڅ شو سولډ آوټ شو دا تاسو کتی شئ دا ګاډي د خرڅ دپاره نه دی دې کې صرف هغه کس ولاړي څوک چې د بولۍ دغه چغې وایي داسې ډېر مختلف ګاډي دي په دغه لین کې تاسو کتی شئ زما د دې ویډیو مقصد صرف او صرف دا و چې دغه وطن کې دا ګاډي په دومره ارزان ریټ کې ملاویږي او ډېر قیمتي ښکلې ګاډي پکې ملاویږي دلته کې هسې هم ګاډي ډېر ارزان دي خو دا لږ هغه ماډل ګاډي دي کوم چې لږ ښه ګاډي دي بازار کې کم از کم چې کم ګاډي په 15,000 ملاویږي نو دلته په 20,000 ملاویږي ملګرو چې هر ځای کې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان